پکتیکا کې بیا ملاله پیدا شوه. ملګرو، افغانستان داسې هیواد ده چې تل زورواکي پکې خپلې غوښتنې ډیر په اسانۍ سره لاسته راوړي. په پکتیکا ولایت کې یوې ښځې داسې کار وکړ چې ډیری سړي نشي کولی. زنده‌باد. ملګرو، راځئ چې دغه ښځې څه کړي دي چې اوس د هر چا په خوله ده. دا ټول په ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم. ستړي مه شئ. د راپورونو له مخې د پکتیکا ولایت په یحیی خیل ولسوالۍ کې یو اربکي قومندان چې یو کور ته د اوښتو و، د ښځو له خوا د چړو په ګزارونو وژل شوی دی. دغه پیښه وړمه شپه د یادې ولسوالۍ مربوط په اټلانو کې رامنځته شوې ده. ځایي خلک او د سوشل میډیا، فیسبوک او ټویټر کارکوونکي وایي اربکي قومندان لیزر نومیږي چې د زرین زوی دی او له ډیره وخته په حکومت کې په محلي پولیسو کې د قومندان په توګه دنده ترسره کوله. د ټویټر کارکوونکو د هاشټګ په کارولو یادې میرمنې ته د پکتیکا د ملالې لقب ورکړی او د هغې دغه کارنامه یې ستایلې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه اربکي یاد کور ته د غلا او یا نورو ناوړه اعمالو ترسره کولو لپاره راوښتی و. راپور زیاتوي په دغه پیښه کې یوه ښځه هم ټپي شوې ده. د فرید پکتین په نوم یو ټویټر کارون لیکي پکتیکا کې یوې غیرتي پښتنې ښځې د ملالې میوندې یاد تازه کړ. اربکي په چاړه مردار کړی، خپله ده هم زخمی ده. اربکیان تر ډیره په لویو لارو او کلیو کې د خلکو په زورونو، غلاو او قتلونو کې لاس لري چې د عامو خلکو ژوند یې له کړاوونو او ستونزو سره مخ کړی دی. ملګرو، باید د دغسو خلکو په وړاندې ودرېږو. که نن د دې ښځې کور ته تللی، سبا او بله ورځ زما او ستا پسې راځي. داسې مشکلات چې په یو ټولنه کې پیدا کیږي دا انفرادي نه دي، دا ټولنیز دي او باید په ټولو یې غم وخورو. خو باید چې ووایم ډیر د افسوس ځای ده. پښتون ویده ده، نه پوهیږم چې مشکل څه ده. پښتون خو داسې نه و، پښتون خو دومره بې غیرته نه و، خو اوس ولې داسې شو؟ تېره ورځ یو جومات شهید کړ، په بله ورځ یوه مور سله د 3 ماشومانو چې یو ماشوم یې په نسو شهیدان کړل. د دې تپوس به څوک کوي ولې غلي یو؟ قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته او تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.